جنه شاهد صاحب ستړي مشه په خیر راغله خوار مشه غر صاحب او بالکل نن خو به زمونږ پروګرام هم په دې ادبي دردانې کې چې زمونږ کومه موضوع ده نو هغه هم ډېره اهمه موضوع ده د یو ډېر اهم تن په یادونه کې ده چې د هغه شخصیت یو درې شعرونه دی وخت کې زما مخې ته دي دا زه شعرونه اول ووایم نو بیا به د هغه تن پېژنګلو وکړو اول د هغه شعرونه ووایم چې چېرته زه درته یادېږم او که نه په زړګي دې راورېږم او که نه د هجران په ناقراره توره شپه کې درته ستوری ستوری کېږم او که نه او ستا په زړه کې خو به ډېر مخونه اوسي ستا په زړه کې خو به ډېر مخونه اوسي زه لایق پکې اوسېږم او که نه نو غر صاحب د خپلو قدرمنو اورېدونکو سره خو به نورې هم خبرې کوو خو نن چې مونږ اولنۍ خبرې کم معلومات به د چا په هکله باندې ورکوو د کم شخصیت چې نن 4:30 بجې نن مازدیګر 4:30 بجې په مدین سوات کې جنازه وشوه ډېره غټه درنه جنازه وشوه ښاغلی خدای بخلی اوس به ورته خدای بخلی وایو لایق زاده لایق صاحب نو ډېر عظیم شخصیت چې د ټول خلک یې پیژني په ادبي دنیا کې زمونږ یو ډېر لوی ستر پوهان یو ادبي شخصیت او د پښتو د ادب نور کوم چې د مدین د غرونو نه راختلی و او د لایق صاحب د ژوند باره کې به زه داسې لنډه غونډه پېژنګلو به د هغوی داسې وکړم چې دوی د مدین سره تعلق ساتي سوات نو لکه مطلب دا غر صاحب چې څنګه مدین ښکلې علاقه ده نو همدغسې ښکلي شخصیات هم پیدا کړي نو دغسې لایق زاده لایق صاحب هم یو ښکلی شخصیت و الله تعالی دې ورته بخښنه وکړي آمین لایق زاده لایق صاحب د ریډیو پاکستان پېښور ډایرکټر پاتې شوی و دغسې د ریډیو پاکستان کوواټ د هغې ډایرکټر پاتې شوی دی او دی 4 کاله عمر کې چې د ژوند کمې بلا مرحلې سرته رسولي دي او د ریډیو ته چې کله راته نو په کال 1983 کې د ریډیو ته راغلی و 83 کې راغلی و او بله خبره دا ده چې دی په کال 1959 کې یعنی 1959 کې دی په مدین کې پیدا شوی و 1959 کې او دا د نن د اکتوبر د میاشتې 13 تاریخ دی او د کال 2023 چې نن د دې فانی دنیا نه لایق زاده لایق صاحب رخصت شو او دغسې د چې نور کم کارونه کړي دي صرف شاعر نه بلکې دی یو ځلاند شاعر دی یو ادیب دی یو ښه ډرامه نګارو ریډیو پاکستان له او پاکستان ټلویزیون باندې د بلا ډرامې چې لیدلې دي او ډرامې داسې کومې چې د دنیا خلکو کومې چې ولس ډېرې زیاتې خوښې کړي دي او غر صاحب بله یو خبره هم ده چې دی په ښه کارکردګۍ باندې دته صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی و بالکل لایق زاده لایق صاحب چې دی صدارتي ایوارډ یافته و پته ده د دلچسپۍ خبره دا ده کومه چې هغه لایق چې هغه داسې سندرې لیکلي د ریډیو دپاره لکه چې وایي چې کینه چرته ځې به نه لاره بدلوې به نه اوښکې مې راوړې په لیمو کې ننواتې دي تا سره زما خبرې پاتې دي یا مطلب تاسو چې څنګه ووایئ چې چېرته زه درته یادېږم او که نه په سړکي دې راورېږم او که نه چا په تسبو وخوړه چې حیا نه پېژني او دنیا هغو خوړ ګوره د داسې رومانوي او حسن عشق والا غزلو خالق شاعر چې هغه ته ایوارډ میلاویږي صدارتي ایوارډ ورته میلاویږي نو دونه د دلچسپۍ او دونه زموږ دپاره د ویاړ خبره ده چې هغه لایق صاحب ته د نعتونو په کتاب باندې میلاویږي غر صاحب ته دا پته ده چې د څومره کتابونه لیکلي دي بالکل د په د خپل 4 کاله ژوند کې چې دی نو 21 کتابونه لیکلي بلکې د یو دغه د حسابه چې هغه کتابونه چې کوم رسالې یا دغه چې وقتاً فوقتاً د واړه د پمفلټو په حساب باندې کوم لیکل کړي دي نو هغه چې ورسره شامل کړي نو بیا د 40 ته رسېده دې شماره نو دا ډېر لوی کار دی خدای بخلي لایق زاده لایق صاحب په 3 ژبو کې 14 پاس کړی و لکه سیاسیات په دې کې 14 پاس کړی دی په اردو کې او په پښتو کې لایق صاحب په خپله وی په یو مرکه کې چې زه
به داسې لوفر غونته وم ها یعنې د سکول نه به زه پټېدم را پټېدم هم ښه او پلار خو دوی په ذات باندې چې کوم وو نو دوی اخونخېل وو او مذهبي کورنۍ سره تعلق مذهبي کورنۍ سره تعلق پلار چې کوم دی نو الله دې هغه هم وبخي امین هغه د خپل کلي مشر وو خپلې جرګې سلاګانې غونډې دا به هغه کولې نو په لایق صاحب باندې ځکه په هغه وخت کې په مدین کې لکه په هغه باندې سکول وی که نه پوهه سړی نو کله لایق صاحب وایي چې زه به پټېدم را پټېدم خو پلار خو مې جرګې مرکې د کلي کولې خو د سکول د سیسټم نه خو نو خبر نه هغه وایي چې زه دې به کار مار کوي نو او زما به د میتھس سره یعنې د حساب کتاب د ریاضۍ د مضمون سره دې سره به زما بیخي نه لګېده وایي ما وایي چې دې کې به زه پیل کېږم دې سره به مې د سپي پیشو وه د سپي د پیشو وه خو زه ښه وه چې څنګه مې د 10 امتحان ورکړه نو په سکول کې په اول نمبر رالم کار مې چې لکه سړی خو جو د کار سړی دی نه چې په اول نمبر راغی لکه دا د کې خپل هغه صلاحیت چې کوم د هغې په وجه باندې په وخت لکه کوم وخت چې د تعلیم کو په هغه وخت کې دغه خپل صلاحیت دنیا ته وښوده خپل قابلیت په هغه دوران کې ګوره د خلکو ته ښودلې دا نه چې د په دریو ژبو کې 14 وکړه هغې نه پس ریډیو ته راغی نه د هغه تعلیم په دوران کې چې د خپل کوم صلاحیت پکې وغیر راښکاره کو کوم هغه وخت کې د کوم هغه تعمیري کارونه نور سو او دغه سي د دین علاوه د یو فدریشن هم جوړ کړو چې هغه د سټوډنټ فدریشن پارټي سټوډنټ فدریشن پارټي نو د هغې بنیاد هم د لایق زاده لایق صاحب په خپله باندې ایښی دی او شایق صاحب بله دا خبره هم ده چې د ریډیو پاکستان نه د دوی ډېرې زیاتې سندرې او غزلې او ډېرې ډرامې او ډرامې یعنې دا خورې شوي دي که نه بلکل بعضې وخت کې داسې وشي چې یو سړی یو ځای ته ورسي نو د هغه ځینې څیزونه بیا خلک نشر کوي خامخا که نه چې په هغه ځای کې خو د لایق صاحب چې کوم کلامونه د ریډیو پاکستان نه وخت په وخت کومو سندرغاړو ویلي دي او خپاره شوي دي نو هغه ډېر معیاري او ډېر خلکو خوښ کړي هم دي ډېر مینوال د لایق صاحب په دې حوالې سره لکه د رحمان بابا وینا چې څنګه آزاد او روانه ده ولسي خوښۍ دغسې د دې مشکل پسه نو په شاعرۍ کې لکه څنګه چې ساده شعرونه درته ما وویې که نه چېرته زه درته یادېږم او که نه په زړګي دې راورېږم او که نه بې ساختګۍ ته پکې ګوره که نه د هجران په ناقلاره توره شپه کې درته ستورې ستورې کېږم او که نه او ستا په زړه کې خو به ډېر مخونه اوسي زه لایق پکې اوسېږم څومره اسان بې له تا ژوند نه تېرېږي په رښتیا ژوند نه تېرېږي صبر ډېر ښه دی لایق په جړا ژوند نه تېرېږي دا څومره ساده او روان څومره ساده څومره روان او څومره زړه ته پرېوتونکي که نه زمونږ صرف دوه خبرې چې کومې دي نو هغه د لایق صاحب په هکله باندې پاتې شوې یو کیدي د دې ګرانو اورېدونکو په ذهن کې دا خبره وي چې لایق زاده لایق صاحب د څه نه لکه د ده مړینه د څه نه وشوه نو دې ته د دا یاد دی چې ده ته د زړه دوره شوې وه نو ده په 9 اکتوبر 2023 یعنې د نن نه داسې 21 ورځې مخکې چې دی نو ده د بایپاس کړی و دا د نن د 13 تاریخ دی د اکتوبر کال 2023 چې نن مازدیګر په مدین کې 4:30 بجې ډېره زیاته درنه جنازه وشوه الله تعالی دې ورته بخښنه وکړي غر صاحب صرف یوه خبره او هغه دا که نه چې تا دا یاد دی چې کله مونږ په کال 2010 کې د پښتو ادبي ټولنې تحصیل تخبی د دې مونږ دغه زرین جشن مانځه ګولډن جوبلی تا پکې نظامت کو او د ټولې پښتونخوا چې څومره اهم شخصیات دي دا ټول مونږ راوستي او د تخبې په های سکول کې څومره غټه مشاعره وه د ټولې صوبې ځکه چې د پښتو ادبي ټولنې چې د 50 کاله پورې شوی په هغې کې لایق زاده لایق صاحب په سټیج ناست د سایل صاحب سره ناست